د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. سبا د کینیا نایروبي محکمه د ظاهر قدیر د استیناب غوښتنې په تړاو پریکړه کوي. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ولسي جرګې مرستیال ظاهر قدیر کورنۍ وایي چې سبا د کینیا نایروبي محکمه د ظاهر قدیر د استیناب غوښتنې په تړاو پریکړه کوي. د قدیر کورنۍ ځینې غړي وایي چې تمه لري محکمه د ظاهر قدیر درخواست ومني او امریکا ته ونه سپارل شي او خپل هیواد ته راستون شي. د عبدالظاهر قدیر وکیل اومیګا اوچینګ له محکمې غوښتي و چې د حکم د تطبیق موقتي ځنډ منظور کړي چې د استیناب لپاره وخت ولري، خو قاضي دا غوښتنه هم رد کړه او ویل چې استیناب له ځنډ پرته هم ممکن دی. امریکا له کینیا غوښتي نوموړی چې د مخدره توکو د قاچاق او د غیر قانوني وسلو په درلودلو تورن دی دوی ته وسپاري، خو د نوموړي وکیل یا تورونه رد کړي او دا یوه سیاسي دسیسه بللي. امریکا کې یو افغان ژباړن له پولیسو سره تر شخړې وروسته وژل شوی. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د ویرجینیا ایالت په فیرفاکس ښار کې یو افغان چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړن په توګه کار کړی او پولیسو سره تر لفظي او وسلوالې شخړې وروسته په ډز وژل شوی دی. فاکس نیوز د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې د جمال ولی په نامه د 36 کلن افغان د 13 اپریل میاشتې په 30 نیټه تر لفظي شخړې وروسته پر پولیسو ډزې کړې وي چې ورپسې د پولیسو په ځوابي ډزو کې ووژل شو. په راپور کې راغلي چې پولیسو نوموړی د لوړ سرعت له امله درولی و، خو جمال ولی پولیسو ته ویلي چې هغه وسله لري او ولې یې درولی دی. په راپور کې راغلي چې نوموړی د پولیسو په ډزو کې ټپي شوی و او روغتون ته تر لیږدېدو وروسته یې ساه ورکړه. د معلوماتو له مخې جمال ولی واده هم کړی و او 4 ماشومان یې درلودل. مجاهد د ترکي ژبو هیوادونو سازمان وروستیو څرګندونو ته غبرګون وښوده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ترکي ژبو هیوادونو سازمان غړي اعلامیې ته په غبرګون کې ویلي چې د ترک دولتونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي او په بېلابېلو برخو کې د هغوی همکاریو ته اړتیا لري، خو زیاتوي چې نور هیوادونه باید د افغانستان په اړه خپل مکلفیتونه چې د دوی اړوند دي په پام کې ونیسي، په مختلفو برخو کې د افغانستان ملاتړ وکړي او په ډیپلوماتیکو او اقتصادي برخو کې د اړیکې ښې کړي. نوموړی وایي موږ له خپل لوري هم په ډیپلوماتیکو او اقتصادي برخو کې د ښو اړیکو غوښتنه لرو او ډاډ ورکوو چې د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد پر ضد نه کاریږي او نه به یې اجازه ورکړل شي. د ترکي ژبو هیوادونو سازمان په یوه ګډه اعلامیه کې افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. یو نامه راستنېدونکو افغان کډوالو ته د کاري فرصتونو له چمتو کولو خبر ورکړی دی. د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو نامه په افغانستان کې راستنېدونکو افغان کډوالو ته د ژوند د اسانتیاو ترڅنګ کاري فرصتونه برابروي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې مالیې او اداري مرستیال محمد نعیم وردګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي او په افغانستان کې د یوناما له مشرې روزا اوتنبایوا سره په لیدنه کې د کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړي دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې د راستنېدونکو کډوالو پر اړتیاو او یو شمېر نور موضوعاتو خبرې شوي. نوموړي د یوناما له مشرې څخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره د لومړنیو اسانتیاو په برابرولو کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې. بلخوا روزا اوتنبایوا ډاډ ورکړی چې ملګري ملتونه د افغانانو ترڅنګ ولاړ دي او په وینا یې یوناما هڅه کوي چې راستنېدونکو کډوالو ته د ژوند اسانتیاو سربیره د کاري فرصتونو زمینه هم برابره کړي. پروان کې د 115 پراختیایي پروژو چارې پیل شوې. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا د وزیر مولا محمد یونس اخونزاده له لوري د پروان ولایت په شینواري او سالنګ ولسوالیو کې د څه باندې 245 میلیون افغانیو په لګښت د 115 پراختیایي پروژو چارې پیل شوې. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر ویلي چې په دغو پروژو کې د کلیوالي سړکونو، پلونو، پلچکونو، استنادي دیوالونو او کانالونو جوړول شامل دي. نوموړي زیاته کړي چې موخه یې د هیواد په کلیوالي سیمو کې بنیادي کارونه کول او د همیشنۍ پراختیا بنسټ ایښودل دي. کونړ کې د اور لګېدنې له امله 13 هکتاره ځنګل سوځېدلی. د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ کې د نښترو په یو ځنګل کې د اور لګېدنې له امله شاوخوا 13 هکتاره ځنګل سوځېدلی دی. د کونړ ولایت طبیعي پیښو ته د رسېدنې ریاست د زیانونو د ارزونې مدیر احسان الله احسان وایي چې دا اور د تېرې پنجشنبې په ورځ د څوکۍ ولسوالۍ د یوه ګل درې د لامکن د سیمې د نښترو په ځنګل کې لګېدلی، خو په وینا یې اوس مهال د سیمه ییزو خلکو او مسؤلینو له لوري مهار شوی دی. نوموړي د اور لګېدنې له امل په ډاګه نه کړ، خو زیاتوي چې ډېری مهال دا ډول اور لګېدنې په ځنګلونو کې د شپونکو د بېغورۍ له امله رامنځته کیږي. او کرنې ادارې په افغانستان کې د څارویو د ناروغیو له خپرېدو خبر ورکړ.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې راپور ورکړی چې افغانستان اوس مهال د طبق یعنی خولې او پښو د ناروغۍ له یوې اندېښنې وړ خپرېدو سره مخ دی. د یادې ادارې د مسؤلینو په وینا چې دا ساري ناروغي په غواګانو، پسونو او وزو کې چټکه خپرېږي چې د څارویو پر سکتور لوی فشار راوړي چې د افغانستان د کلیوالي اقتصاد د ملا تیر دی. د ویترنرۍ یو شمېر متخصصین بیا د ولایتونو او سیمو ترمنځ د څارویو پرله پسې آزاد تګ راتګ، اقلیمي بدلون، واکسینونو ته محدود لاسرسی، د ویترنرۍ کمزوري چارې او د څارویو ناسمه روغتیایي درملنه د دې ناروغۍ ستر عوامل ګڼي. روسیه د بندیانو له تبادلې وروسته اوکراین ته د سولې شرایط وړاندې کوي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې مسکو به د روسیه او اوکراین ترمنځ د بندیانو د تبادلې له بشپړېدو وروسته سمدلاسه کیف ته خپل د سولې شرایط وړاندې کړي. هغه زیاته کړې چې مسکو په اوکراین کې د اوربند شرایطو پر لیست په فعاله توګه کار کوي چې دا لیست به د جنگي بندیانو د تبادلې له بشپړېدو سره سم چمتو شي. له 2022 کال راهیسې د مې په 14مه نیټه چې د لومړي ځل لپاره د اوکراین او روسیې ترمنځ په استانبول کې مستقیمې خبرې وشوې چې د 2000 بندیانو پر تبادلې هوکړه وشوه او تر دې دمه یې 2 لړۍ ترسره شوي دي. ټرمپ ویلي چې د امریکا امنیتي ځواکونه به تر دې وروسته د نورو هیوادونو پر ملت جوړونه کې نه ښکېلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال د مې په 24مه نیټه د ویست پوینټ پوځي اکاډمۍ د فارغینو غونډې ته په وینا کې اعلان وکړ چې د امریکا پوځ به تر دې وروسته د نورو هیوادونو په ملت جوړونو کې برخه وانخلي. هغه زیاته کړه چې دا ډول هڅې بې پایلې وي او د امریکا د منابعو ضیاع یې رامنځته کړې وه. ولسمشر ټرمپ ټینګار وکړ چې د امریکا تمرکز باید پر خپل ملي امنیت، سرحدي دفاع او د پوځ پیاوړتیا وي. په وینا یې چې د امریکا پوځ باید د خپل هیواد د دفاع لپاره چمتو وي، نه د نورو هیوادونو د ستونزو د حل لپاره. زرګونو اسرائیلیانو د غزې جګړې پای ته رسولو او د یرغمل کسانو د خوشي کولو په پار لاریون کړی. الجزیرې انګلیسي څانګې لیکلي پرون شنبه ګڼ شمېر لاریون کوونکي په تل ابیب، بیت المقدس او ګڼو نورو ځایونو کې واټونو ته راوتلي او اسرائیلي حکومت یې تورن کړی چې د بندیانو خوشي کېدو په پرتله جګړې ته لومړیتوب ورکوي. د بندیانو کورنیو یوه بیانیه خپره کړې او له پرېکړه کوونکو یې غوښتي چې د خبرو اترو میز ته ور وګرځي. لاریون کوونکو د غزې جګړې د پای ته رسولو او د یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره د هوکړې غوښتنه کړې ده. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.